دوستانو کله سم تاسو ته څوک په میسنجر کې میسج درولېږي کله تاسو د دې میسجانو ګوري او هغه ته جواب نه کوي ور نو دغه خو بیا سر در خلاصيږي چې د ما میسجان وکتل ماته جواب هم نه کوي نو په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته په میسنجر کې یو سټینګ درخې ما کله تاسو دغه سټینګ په میسنجر کې وکړي نو بیا تاسو ته هر څوک په میسنجر کې میسجان درولېږي هغه ک ویډیوګان وي ک تصویران وي ک وایس میسجان وي ک ټیکس میسجان وي تاسو به د دې میسجانو ګوري خو هغه ته به دا رقم راړوي لکه تاسو تر دا وسه د دې میسجان نه وي کتلې خو تاسو به وختي لا د دې میسجان کتلې وي نو دوستانو دغه سټینګ په میسنجر کې لځان است نو کې د تاسو تر دا وسه له دغه سټینګ څخه فائدہ نه وي اخسته نو دا کوم سټینګ دوستانو راسي په ویډیو کې دروخایم نو د لپاره تاسو ولر په خپل ملک میسنجر خلاص کې کله سم تاسو په خپل ملک میسنجر خلاص کې په د اکاونټ کې درې لین اپشن ده په دغه درې لین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ پورته به موږ سره د سټینګز اپشن ده په دغه سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې براسي لاندې به موږ سره د پریویسی اینڈ سیپریټی په نام اپشن ده په دغه پریویسی اینڈ سیپریټی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې براسي لاندې ګور به موږ سره د ریډ ریسیپټس په نام اپشن ده په دغه ریډ ریسیپټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه آن ده دغه سمپل تاسو بند کړئ کله تاسو دغه بند کړئ نو لدی بعد سیار څوک تاسو په میسنجر کې میسجان اولېږي تاسو به د دې میسجان وګورئ خو هغه ته به نور معلومیږي تاسو د میسجان کتلې دي کوم نه دي کتلې خو تاسو به وختي لا کتلې وي اوس راځو دوستانو ګور زله د بل میسنجر د ماده میسنجر ته میسج را لګم زه ګور دلته رالم اول وار می هاي ورته ولیکای بیا ګور دلته زه یو وایس میسج می ریکارډ کړئ دغه وایس میسج می ورولېږئ ګور دا دوه میسجان ما ابل میسنجر ته ولېږل صحیح ده نو زه اوس راځم ګور دې میسنجر چې ما خلاص کړئ ګور وای بلال خان سنټ ا وایس میسج اوس زه په دې کلیک وکم ګور دا دواړه میسجان ما دلته وکتل ګور دا وایس میسج دلته پلی کوم ګور دا ما پلی هم کوي اوس که زه چیرې دلته میسنجر ته راسم دلته ګور تاسو کتلای شئ دلته اوسم ان ریډ راړي یعنی وای ریم میسجان نه دي کتلې خو دلته ګور الریډي موږ د میسجان وکتل لیکن دلته ګور اوسم ان ریډ راړوي نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده کوم ویډیو خوښه سي ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقو څخه فائدہ واخلي دا یو په نور خسته ویډیوګانو کې په دواګانو کې میاد ساتي د خدای پامان